د میدان وردګو ولایت سیندیزې حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو مهارولو په موخه د یاد ولایت ټولو ولسوالیو کې 15 لوی او واړه بندونه جوړیږي. زیاتوي چې یادې پروژې به د اسلامي امارت له بودیجې او همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ پلي شي. پلان دا نیولی چې افغانستان د اسلامي امارت د بودیجې یا د مؤسساتو لخوا څخه موږ ته کومې پروژې منظورېږي هغه به الحمدلله موږ په مخ باندې ولو. خو موږ خپله تقریبا د هرې ولسوالۍ له خپاره 15 پروژې په نظر کې نیولې دي چې د افغانستان د اسلامي امارت د بودیجې او د مؤسساتو لخوا څخه کومه همکاري کېدله موږ انشاءالله هرې ولسوالۍ ته 15 پروژې په نظر کې نیولې دي. هغه کارونه به په مخ باندې ولو. بل لور د یاد ولایت اوسیدونکي د اقدام ستاینه کوي او له مسؤلینو د اوبو مهارولو په برخه کې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي ترڅو په راتلونکو کلونو کې د اوبو د کمښت او زیانونو سره لاس او ګریوان نشي. د سیندیزې حوزې له ریاست نه ډېر خوښ یو چې د میدان وردګ ولایت دغه روانې اوبه کنټرول کړي او د دې لپاره په هغه مهمو ځایونو کې بندونه جوړ کړي. هغه اوبه چې په مني کې خوشې کېږي د پسرلي د دویمې یا درېیمې میاشتې پورې دغه اوبه مخنیوی کوي او بندونه ورته جوړ کړي، غټ واړه بندونه ورته جوړ کړي تر څو زموږ خلک لا زیات زراعت وکوي، لا زیات کرنه وکوي او لا زیاتې لاسته راوړنې ولري. له دې سره مسؤلین زیاتوي چې تیر کال د دې ولایت ټولو ولسوالیو کې یو چک ډیم ورغول شو چې د ځینو چارې بشپړې او پاته نورې په کم وخت کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.